تر ټولو لوی او مهم نصیحت په تاریخ کې تر دې بل مهم نصیحت نشته چې ته یې واورې. زړه مه تنګوه، راځه دا څو خبرې را سره واوره، په دې باندې ډاډه یم چې داسې یو ژوند به ولرې څنګه چې ته غواړې، یوازې د څو خبرو په زده کولو او عمل کولو باندې. دا داسې یو خبرې دي چې طلایي قاعدې دي، باید د طلا په اوبو یې ولیکې او ځان سره یې کېږدې او هر وخت دا لولې او له سره په دغه باندې عمل کوي، ځکه کله کله انسان نه دا هیر شي. اما دا باید ته په داسې یو څه ولیکې، یو چیرته یې ولیکې چې هر وخت یې پرې سترګې لګېږي او ته یې لولې او ځان ته یادوي، بیا بیا یې یادوي. دا باید درنه هیرې نه شي، د وړې خبرې نه دي. یعنې په دې باندې ډاډه یم دا څو دقیقې چې ته په دې ویډیو باندې تېری ژوند دې لوی بدلون کولی شي او داسې یو ژوند لرلی شي چې ته یې غواړې. آماده یې؟ راځه چې سره یې وایورو. احفظ الله یحفظک. داسې وړه خبره نه ده، صبر وکړه. احفظ الله یحفظک. الله پاک خیال ساته، د الله پاک شریعت، قواعد، اصول او د ټولو شیانو باندې پام ساته، عمل پې کوه، خیال یې ساته، مهم یې ګڼه. مهمه ده چې عمل پې کوه. یحفظک، الله پاک به ستا خیال وساتي، الله پاک به تا وساتي له هر شر نه، له هر ضرر نه، له هر د ناخوالې نه په ژوند کې لري، له هر هغه څه نه چې ته ترې ځورېږي، له خلکو نه، له شر او ضرر او کومې پیښې نه، له ګناه نه، له فحشا نه، له هر څه نه به دې الله پاک وساتي. احفظ الله تجده تجاهک. د الله پاک خیال ساته، د الله پاک پروا کوه، په ګناه او نورو شیانو کې له الله پاک نه ډارېږه چې درنه خفه ناراضه نه شي. هر ځای تجده تجاهک، هر ځای چې ته ورته ضرورت ولرې الله پاک به ومومي. په هر ځای کې چې ته د مرستې اړتیا ولرې، مرسته دې پکاري، الله پاک به هلته ومومي، ستا مرستې ته به رسیږي، ستا مرسته به کوي. څومره مهمه قاعده ده. احفظ الله یحفظک. د الله پاک خیال ساته چې الله پاک ستا خیال وساتي. احفظ الله تجده تجاهک. د الله پاک خیال ساته، د الله پاک پروا کوه، الله پاک مه ناراضه کوه، په دې تشویش اوسه چې الله پاک درنه ناراضه نشي. داسې کارونه مه کوه چې الله پاک ناراضه کړي. هر ځای چې ته مرستې ته ضرورت ولرې، هر ځای چې ته مشکل کې وي، الله پاک به در رسیږي، مرسته به دې کوي. څومره مهمه ده. بله یې واوره. اذا سألت فاسأل الله. کله چې سوال کوي، غوښتنه لري، شکایت لري، یو حاجت لري، له هیڅ چا یې مه غواړه غیر له الله نه، یوازې له الله پاک نه غواړه. و اذا استعنت، او کله چې د مرستې ضرورت لري، مرسته غواړي، فاستعین بالله، د الله پاک نه دا مرسته وغواړه. موږ تاسې هره ورځ په لمانځه کې نه وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، موږ خاص ستا بندګي کوو او خاص له تا مرسته غواړو. چې الله پاک ستا مرسته کوي، دا کوم انسانان چې ته ورته تمه لري چې مرسته درته وکړي، دا ټول تا ته مسخر کوي، داسې لارې چارې برابري، داسې اسباب برابري چې دا ټول خلک به ستا مرستې ته رامنډې وي. ستا د مرستې لپاره به ټول وسیله کېږي، ستا دښمن به ستا په ګټه کېږي چې الله پاک وغواړي. دویمه مهمه خبره دې واورېده. راځه اوس درېیمې ته. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. که دا ټول انسانان، دا څه باندې 8 میلیارده انسانان، دا ټول که راټول شي چې ستا مرسته وکړي، هیڅ مرسته به دې ونه شي کړی مګر هغه چې الله پاک ستا په تقدیر کې لیکلی وي. چې الله پاک وغواړي دا انسانان دې مرسته کولی شي، اما که الله پاک ونه غواړي دا ټول چې را ټول شي ستا مرسته نشي کولی مګر هغه چې الله پاک ستا په تقدیر کې لیکلی وي. ها خواته ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. او که چېرته دا ټول انسانان را ټول شي په دې نیت باندې یا د دې دپاره چې تا ته ضرر ورسوي، دوی به هېڅ ضرر تا ته ونه رسوي مګر دا چې الله پاک تا ته لیکلي وي.
څه چې الله پاک ته لیکلي وي هغه به کېږي. دغه انسانان ته د ضرر نشي رسولی که الله پاک ونه غواړي. دغه حدیث په پای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته نصیحت کاوه، په پای کې پوهېږئ څه وایي؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه پورته کړای شوي او پاڼې راټولې شوي، بندې کړای شوي دي. یعنی تقدیر لیکل شوی دی، نور دا هر څه الله پاک ټاکلی دي. دا قاعدې د کاڼي کرښې دي، طلایي دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی چې په دې ټول تاریخ کې وګرځي. داسې مهم او ګټور نصیحت به هیڅ چاته نه کړي. نو دا ته په ځان عملي کا، ټول ژوند به دې ورسره بدل شي. څومره مهمه ده عزت به ولري، اعتماد په نفس به ولري. ته چې خلکو ته سوال نه کې، ته چې له خلکو مرسته نه غواړي، ته چې ټول په الله پاک تکیه یې، ته چې په دې ډاډه یې چې تا ته هیڅوک ضرر نشي رسولی مګر الله پاک. هغه تدابیر او نور اسباب د هر څه به په پام کې نیسي، خو که الله پاک ونه غواړي دا اسباب دې کار نه کوي، تدابیر دې کار نه کوي. خو که الله پاک دې مرسته کوي، ته د الله پاک خیال ساتي، الله پاک به هر ځای کې ستا مرسته کوي. نو دغه قواعد زده کړه، ویلي که ځان ته په داسې ځای کې چې ته همیشه لولې او عملي یې که. مطمئن یم چې ژوند به دې ورسره لوی بدلون وکړي. زه په همدې قواعدو ژوند کوم، انشاءالله چې تاسې به هم کوئ. سلام علیکم.